السلام علیکم ورحمت الله. شیخ صاحب محترم، الله دې وکړي چې روغ جوړ به. زیات خلک پوښتنه کوي دا د کوزدې په اړه باندې چې آیا دا کوزده نکاح ده او که نه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. رښتیا هم دغه خلک ډېره پوښتنه کوي چې کوزده نکاح ده که نه ده. نو اصل کې علما په دې باندې بحث کوي. مونږ په د افغانستان کې کوزده دوه قسمه باندې ده. اصل کې د نکاح عبارت ته له ایجاب و قبول نه چې دا الفاظ دي، یعنی ایجاب و قبول الفاظ دي. دغه جلۍ مې تا ته در کړله، هغه ویلې ما قبوله کړه، الفاظ دي چې د مونږ ټول حنفي فقها وایي نکاح دې ته ویل کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې مونږ افغانستان کې نکاح د کوزده دوه قسمه تړل کېږي. یو داسې کوزده وي چې اول دسمال ورکړي، د کوزدې مجلس برابر سي، بیا په دغه مجلس کې دوی هغه دسمال چې ورکوي د کوزدې مجلس چې وي ایجاب و قبول هم وسي، یعنی الفاظ هم وویل سي. دا مې در کړله، هغه ویلې قبوله مې کړله، په دغه نامناسب بله لور نه لري، نو خلاصه شوله. دا خو بالاتفاق دغه کوزده بالاتفاق نکاح ده، ولې ځکه دلته الفاظ راغلل، پکې د ایجاب و د قبول الفاظ راغلل. مهمه مسئله دا ده چې په افغانستان کې بعضې داسې کوزده کېږي مخکې دسمال ورکړي، بیا له دا دسمالې چې ورکړه له دې نه وروسته چې کومه کوزده مجلس تیاریږي، دغه مجلس کې بیا داسې وسي چې دسمال راوړل سي، یو ګل راوړل سي، دسمال راوړل سي، نو هغه د زوم خپلوانو ته کېښودل سي. چې ورته کېښودل سو نو هغوی دا ګل واخلي، نو هغوی بیرته په مقابل کې پیسې ورته کېږدي. اگر چې په مجلس کې شاهدان ناست دي، خو د ایجاب یعنی دلته فعلا ایجاب و قبول راغی، فعل لکه د ایجاب و د قبول داسې وسو، اما الفاظ د ایجاب و د قبول رانغلل. نو په بیعه کې که فعل راغی، مثلا یو دکاندار ته ورغللې، هلته دې د غشي قیمت معلوم ده، یا مثلا هوټل کې د ډوډۍ وخوړله، هغه د هوټل د ډوډۍ قیمت معلوم ده، پیسې دې ورته کېښودلې، بیرته راووتلې، نو دلته ایجاب و قبول فعلا راغی، نو بیعه ده. اما په نکاح کې ایجاب و قبول چې الفاظ نه وي، دغه فعل د ایجاب و د قبول دا نکاح نه ده. دا د موږ ټول حنفي فقها وایي، په دې باندې بحث کوي چې دې ته دوی وایي نکاح بالتعاطي صحیح نه ده. یو مثال به زه ذکر کړم، په فتاوا بزازیه کې یو مثال ذکر کوي، که چېرته یوې ښځې یو سړي ته ویلې چې ما خپل ځان تا ته په نکاح باندې په 1000 روپیو درکړه، یعنې 1000 روپۍ په مهر کې راکړه، ما تا ته ځان په نکاح باندې درکړه. نو هلته هغه سړي دې ښځې ته داسې ونه ویلې چې ته مې قبول کړې، لفظ یې ورته ونه ویلې، بس 1000 دیناره یا 1000 درهم یې راویستل، دې ښځې ته یې کېښودل. نو دلته خو فعل راغی، لفظ رانغی. نو فتاوا بزازیه کې وایي چې دا نکاح نه ده، ځکه دلته فعل د قبول فعلا راغی، باید د قبول لفظا راسي. نو نکاح په فعل باندې نه صحیح کېږي، بالتعاطي نکاح نه صحیح کېږي. دغه د بزازیه خبره چې فتاوا بزازیه کې د علامه ابن النجیم رحمه الله په بحر الرایق کې لیکلې ده. علامه ابن النجیم رحمه الله بحر الرایق کې لیکي چې نکاح بالتعاطي نه صحیح کېږي، یعنی فعلا نکاح نه صحیح کېږي چې کړنه د ایجاب و قبول په الفاظو نه په فعل باندې وي. لکه موږ په افغانستان کې چې د کوزدې دا کوم صورت ده، ګل ورته راوړه، دسمال ورسره کېږده، او هغه دسمال جیک کي، دا ګل واخلي او بیرته هلته پکې پیسې کېږدي، بس خلک مبارکي ورکړي. دلته د ایجاب لفظ رانغی، دا ایجاب فعلا وسو، هلته بل طرف نه قبول فعلا وسو، قبول لفظا ونسو. دا خبر علامه ابن النجیم رحمه الله بحر الرایق کې لیکلې ده. علامه ابن النجیم ورور په نهر الفایق کې دغه مسئله لیکلې ده، او د دور المختار په متن کې دا مسئله شته ده. د دور المختار متن کې خو عبارت بیخي ډېر واضح ده چې هلته وایي فلا ينعقد بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بطاعات. دغسې عبارت راغلی دی، نکاح نه منعقده کېږي په قبول بالفعل باندې، یعنې دا فعل لکه د ایجاب و د قبول چې داسې وسي. نو دغه بیا علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې هم ښه بحث کړی ده، علامه سید احمد طحطاوي په طحطاوي علی الدر المختار کې هم بحث کړی ده. بیا هم وایم افغانستان کې کوزده دوه قسمه کوزده ده. یو داسې کوزده ده چې هلته دسمال ورکړي، نو ملا یې راوستلی وي، ایجاب و قبول لفظا وسي، دا نکاح ده.
نو دینه بعد که هغه زوم له خپلې ښځې سره خبرې کوي که کینی ورسره که مجلس کوي حتی تر دې نه وړاندې خبرې هم جایزې دي. اما دا دویم صورت د نکاح چې ده چې هغه صرف دسمال راوړل سي هغوی واخلي بیرته په پتنوس کې پیسې ورته کېږدي نور ایجاب و قبول لفظا ایجاب و قبول ونسي دا نکاح نه ده. د محققینو احناف علماو رایه ده، حنفي علماو په دې باندې دا بحث کړی ده.